درنو او قدرمنو هیوادوالو future perfect tense په انګلیسي کې داسې تعریفوو. Future perfect tense expresses an activity or situation that will be completed before another action or activity in future. دوستان نهایت عزیز، future perfect tense را در انگلیسی به این شکل تعریف میکنیم. Future perfect tense expresses an activity or situation that will be completed before another action or activity in future. راتلونکې مکمله زمانه هر هغه عمل یا حالت تشریح کوي چې په راتلونکي وخت کې به د یو بل عمل یا حالت نه مخکې سرته رسیدلی وي. زمان آینده کامل عمل یا حالت را تشریح می کند که در وقت آینده قبل از یک عمل یا حالت دیگر انجام گردد. دوستانو، د future perfect tense structure یا جوړښت په دې شکل باندې ده. اول سبجیکت یا فاعل راځي، له سبجیکت نه وروسته will راځي او له هغې نه وروسته model auxiliary have راځي، بیا د هغې نه وروسته past participle یا د فعل دریم حالت ورسره استعمالیږي. په دې زمانه کې هم د فعل کوم حالت استعمالیږي؟ دریم حالت استعمالیږي. مثلا په مثال کې وایي چې I will have gone home. زه به کور ته تللی یم. یعنی په دې ځای کې ګورو چې I فاعل ده، will مې مخکې درته ویلې چې will راځي او have هم model auxiliary verb ده چې have راغلی ده او د هغې نه وروسته gone د go دریم حالت ده یا past participle ده. نو دا هم چې ده دا مفعول د جملې یا د جملې پاتې برخه ده. دوستان نهایت عزیز، structure of future perfect tense یا ساختمان future perfect tense به این شکل است. اول همیشه subject یا فاعل جمله است، بعد از او will میه، بعد از will have میه و بعد از have past participle یا حالت سوم فعل میه. مثلا در مثال ما شما میبینیم که میگیم I will have gone home. ما خانه رفته باشم. یعنی در اینجا میبینیم که I یک فاعل است، کننده عمل است، will هم یک فعل کمکی و have همچنان فعل کمکی است. gone حالت سوم فعل go است و هم باقی مانده سی جمله یا مفعول جمله است. پس بیاین که در مثال ها خوبتر و بیشتر یاد بگیریم. راځئ دوستانو چې په مثالونو کې لا هم خزده کړو. درنو قدرمنو دوستانو، په دغه صفحه کې تاسو ګورئ چې یو سور تیر کش شوی ده. دغه د تیر سر چې ده په دې ځای کې پاست ده، یعنی دا تیره شوې زمانه ده. بیا په دا منځ کې که ګورئ تور تیر لاندې راښکته شوی ده، دا معنی یعنی پرزنت یعنی اوس زمانه ده، موجوده زمانه ده. او له دې نه وروسته چې ده فیوچر ده یعنی راتلونکې زمانه ده. اوس future perfect tense څنګه موږ تاسو استعمالوو او په کوم حالت کې استعمالوو؟ که تاسو فکر وکړئ دلته دوه دانې چلیپاوې دي چې د یوې چلیپا لاندې 2 بجې لیکل سوي دي 2 PM ده او د بلې چلیپا لاندې 1 PM ده. دا په داسې حالت کې موږ دغه future perfect tense استعمالوو چې مثلا په دې ځای کې لکه په جمله کې زه وایم چې if you come at 2 PM که چیرته ته په 2 بجو راشې I will have gone home. زه به کور ته تللی یم. یعنې له دغه 2 بجو نه مخکې یا ستا د راتګ نه مخکې که هغه 1 بجه وي مثلا یا 12 بجې وي یا 1:30 بجې وي، نو زه به کور ته تللی یم. نو دغه عمل دپاره موږ تاسو یا دغسې حالت دپاره موږ تاسو future perfect tense استعمالوو. یعنې د دغه یوې نه له 2 نه مخکې دغه عمل اجرا سوی ده. یعنی زه به کور ته تللی یم، زه به نور هلته نه یم چې کله ته راسې. نو همدغسې نور مثالونه هم بیا درته وروسته در سره شریکوم په دې هیله چې په دې باندې به ښه پوه شوي یاست. بیا هم جمله تکراروم. If you come at 2 PM که چیرې ته په 2 بجو راشې I will have gone home. زه به کور ته تللی یم. یعنې ستا د راتګ نه مخکې به زه کور ته تللی یم. نو دغسې حالت دپاره future perfect tense استعمالوو.
دوستان عزیز در این صفحه هم میبینیم که یک تیر است به رنگ سرخ که همی سر تیر که است این زمان پست است، گذشته است و همی تیر سیاه را که میبینید اینجا این پرزنت یعنی حال است و از او به بعد میبینیم که فیوچر است، زمان آینده است، فیوچر تنس. باز در اینجا دو دانه چلیپا کشیدیم که زیر یک چلیپا 2 بجه نوشته است، 2 بجه پیشین است و زیر چلیپای دیگه 1 بجه پیشین است. مثلا در این جمله ما شما میبینیم که میگم که if you come at 2 p.m. I will have gone home. اگر تو ساعت 2 بیایی ما شاید خانه رفته باشم، یعنی از آمدن تو که پیش ما خانه رفته باشم. در اینجا یعنی که رفتن ما به خانه از آمدن تو قبل انجام شده، پس برای ما future perfect tense را استفاده میکنیم، یعنی عملی که در آینده قبل از 2 بجه که نوشته شده از این که قبلا اگر انجام خواهد شد، پس برای ما شما future perfect tense را استفاده میکنیم. یعنی ببینین این نفر میگه اگر تو ساعت 2 بجه بیایی ما وقت خانه رفته باشم، یعنی که از 2 به پیش ما خانه رفته باشم در آینده، یعنی که به وقت بیا یا ساعت 1 بیا یا مثلا قبل از 2 بیا، به خاطر که حتما چیزی هست میبینیم یا هر گپی که باشه. باز در مثال های آینده بیشتر براتون تشریح میکنم، ولی فقط حالی همینقدر ببینیم که برای عمل یا حالت استفاده میشه که در آینده قبل از یک عمل یا حالت اجرا شده باشه. پس بیاین که در مثال ها ببینیم. You will have slept. You will have slept. You will have slept. تبا وده شویه. تبا وده شویه. تو خوابیده خواهد بود. دوستانو په دې جمله کې ګورو چې یو فایل د جملې ده، will هم یو کومکی فعل ده چې په راتلونکې زمانه کې استعمالیږي، have هم یو کومکی فعل ده چې دا په پرفیکټ زمانو کې استعمالیږي، slept د sleep دریم حالت ته چې دلته استعمال شوی ده. sleep اصل کې خوب ته وایي، slept دریم حالت ده، یعنی you will have slept تبه ویده شوی. مثلا یو چاته موږ تاسو وایو چې تر څو زه کور ته درسیږم تبه وده شوی. دغه تبه وده شوی په انګلیسي کې څنګه وایو؟ you will have slept تبه وده شوی. او د دې لپاره موږ تاسو کومه زمانه استعمالو؟ future perfect tense استعمالو، راتلونکې کامله زمانه. دوستان نهایت عزیز، قسمی که در جمله ما شما میبینیم میگیم که you will have slept تو خوابیده خواهد بود. در این جمله میبینیم یو فاعل جمله است، will هم که فعل کمکی است که در زمان آینده استفاده میشه، have فعل کمکی است که در زمانهای کامل استفاده میشه و slept حالت سوم sleep است که sleep خوابیدن را میگه، slept حالت سومش است. پس در این جمله ما شما میگیم که you will have slept تو خوابیده خواهد بود. یعنی مثلا برای یک نفر ما شما میگیم که تا که تو میایی یا تا که من میایم تو خوابیده خواهد بود، یا تا که من میرسم تو خوابیده خواهد بود. You will have slept. You will have slept تو خوابیده خواهد بود. پس بیاین در یک مثال دیگه هم ببینیم. نوازی دوستانو چې په یو بل مثال کې هم وګورو. I will have got married. I will have got married. I will have got married. ما با واده کړی وي. ما با واده کړی وي. من عروسی کرده خواهم بود. من عروسی کرده خواهم بود. یا من ازدواج کرده خواهم بود. دوستانو په دې جمله کې هم ګورو چې I will have got married. I فاعل ده، will هم کومکی فعل ده چې په راتلونکې زمانه کې استعمالیږي، have هم کومکی فعل ده چې په future perfect tense کې استعمالیږي، او got married دې کې د marry واده ته وایي چې واده کول دي. got married دلته دریم حالت استعمال شوی ده، یعنی ما به واده کړی وي. مثلا موږ تاسو په مثال کې وایي تر څو چې هغه رالویږي ما به واده کړی وي. دغه ما به واده کړی وي په انګلیسي کې څه رقم وایو؟ I will have got married. ما به واده کړی وي. نو دا future perfect tense کیږي.
دوستان عزیز قسمی که در جمله میبینیم میگیم که I will have got married. من عروسی کرده خواهم بود یا من ازدواج کرده خواهم بود. در این جمله I فاعل جمله است، will هم فعل کمکی که در زمانهای آینده استفاده میشه، have فعل کمکی است که در زمان perfect استفاده میشه. got married اینجا ازدواج کردن را میگه که حالت سومش اینجا استفاده شده، یعنی I will have got married. من عروسی کرده خواهم بود. مثلا ما شما در بین خود میگیم که تا که او کلان میشه ما عروسی کرده خواهم بود. تا که او کلان میشه ما عروسی کرده خواهم بود، یا تا که اونا میان ما عروسی کرده خواهم بود. پس به این قسم جملات ما شما کدام زمان را استعمال میکنیم؟ future perfect tense را استفاده میکنیم. I will have got married. پس بیاین دوستان عزیز یک مثال دیگه شام ببینیم. نو دوستان راضی چی یا بل مثالی هم وگورو. We will have reached home. We will have reached home. We will have reached home. مونږ به کور ته رسیدلی یو. مونږ به کور ته رسیدلی یو. ما خانه رسیده خواهیم بود. ما خانه رسیده خواهیم بود. دوستانو په دې جمله کې هم وی فایل د جملې ده، will او have دواړه کومکی فعلونه دي. reached د ریچ دریم حالت ده. ریچ په خپل رسیدلو ته وایي. reached چې ای ډی ور سره راغلی ده د دریم حالت ده او هم کور ته وایي. we will have reached home. مونږ به کور ته رسیدلی یو. مثلا یو چاته مونږ وایي تر څو چې ته راځې مونږ به کور ته رسیدلی یو. نو د دغسې یو جملې دپاره مونږ تاسو کومه زمانه استعمالوو؟ future perfect tense استعمالوو، یعنی راتلونکې مکمله زمانه. دوستان نهایت عزیز قسمی که در جمله میبینیم میگیم که we will have reached home. ما خانه رسیده خواهیم بود. ببینید در این جمله باز هم we فاعل جمله است، will و have فعلای کمکی هستند. reached که است حالت سومی reach است. اصلا reach رسیدن را میگه، اینجا حالت سومش است ایدی گرفته reached شده و هم که خانه را میگه، یعنی ما خانه رسیده خواهیم بود. در انگلیسی چه قسم میگیم؟ we will have reached home. مثلا یک نفر ما میگیم تا که تو میرسی ما خانه رسیده خواهیم بود، یا تا که تو موترت میاری ما خانه رسیده خواهیم بود. پس برای از این قسم جملات ما شما کدام زمانه را استفاده میکنیم؟ future perfect tense. we will have reached home. ما خانه رسیده خواهیم بود. بیاین یک مثال دیگه شام ببینیم که بهتر یاد بگیریم. دوستان راضی چی یا بل مثالی هم وگورو. He will have died. He will have died. He will have died. He will have died. هغه به مړ وي یا هغه به مړ شوی وي. او مرده خواهد بود. دوستانو په دې جمله کې هم ګورو چې وایي هی فاعل د جملې ده، will او have دواړه کومکی فعلونه دي. died د die چې مړ کېدلو ته وایي، د die دریم حالت ده died وایو. او دریم حالت موږ تاسو ویلي چې په perfect زمانو کې د دریم حالت د فعل استعمالیږي، لکه past perfect کې، present perfect او future perfect کې د فعل دریم حالت استعمالیږي. نو وایي he will have died. هغه به مړ شوی وي. مثلا موږ تاسو په جملو کې وایي چې تر څو ډاکټر راځي هغه به مړ شوی وي. دا هغه به مړ شوی وي په انګلیسي کې څنګه وایو او کومه زمانه استعمالوو؟ وایي چې he will have died، یعنی future perfect زمانه ورته استعمالوو. دوستان عزیز قسمی که در جمله میبینیم میگیم he will have died. او مرده خواهد بود. یعنی در اینجا he فاعل است، will و have فعلای کمکی است. died حالت سومی die است که die اصل مردن را میگه. died هم حالت سومش است. مثلا ما شما در محاوره روزمره میگیم تا که دکتر میرسه او مرده خواهد بود. یعنی امی او مرده خواهد بود را در انگلیسی چه قسم میگیم و کدام زمانه را استفاده میکنیم؟ میگیم که he will have died. He will have died. او مرده خواهد بود. پس کدام زمانه شد؟ future perfect tense شد. future perfect tense. یعنی به این قسم جملات ما شما کدام زمانه استفاده میکنیم؟ future perfect. پس بیان یک مثال دیگه شم میبینیم. نو راځي دوستانه چې یو بل مثال هم وګورو ترڅو دغه زمانی سره ښه آشنا سو. She will have got engaged. She will have got engaged. She will have got engaged. هغې به کوژده کړې وي.
هغه به کوژده کړی وي یا هغه به کوژده شوی وي. او نامزاد خواهد بود. او نامزاد خواهد بود. دوستانو په دې جمله کې هم شي فایل د جملې ده، will او have دواړه کومکی فعلونه دي. got engaged دریم حالت د get engaged ده. د get engaged دریم حالت یې دلته استعمال شوی ده. نو دا مثلا موږ تاسو په داسې حالت کې وایو چې مثلا وایي ترڅو چې تاسو جرګې ته ورځئ نو هغې به وخته کوژده کړې وي یا هغې به کوژده کړې وي. نو داسې حالت کې دغسې هغې دپاره موږ تاسو future perfect tense استعمالوو، یعنی راتلونکې کامله یا مکمله زمانه. She will have got engaged. هغه به کوژده هغې به کوژده کړې وي یا هغه به کوژده شوی وي. دوستان نهایت عزیز در این جمله هم میبینیم که میگیم she will have got engaged. او نامزاد خواهد بود. she will have got engaged. she فاعل است، will و have فعلای کمکی هستند. got engaged حالت سوم get engaged است که در اینجا استفاده شده چون future perfect tense است و حالت سوم فعل استفاده میشه. مثلا در محاوره عادی ما شما میگیم تا که ما خواستگاری میریم او نامزاد شده باشه، یعنی تا که ما اونجا میرسیم این عمل شده باشه. she will have got engaged. she will have got engaged. او نامزاد خواهد بود، یعنی پیش از این که ما خواستگاری بریم او نامزاد شده دیگه، خلاص شده. نو پس بیان یک مثال دیگه شم ببینیم. It will have become a big tree. It will have become a big tree. It will have become a big tree. هغه به یو ستره ونه شوی وي. هغه به یو ستره ونه شوی وي یا هغه به یو غټه ونه شوی وي. او یک درخت بزرگ شده خواهد بود. او یک درخت بزرگ شده خواهد بود. دوستانو په دې جمله کې هم it فاعل ده، will او have کومکی فعلونه دي. become دریم حالت ده. دغه become چې ده د اول او دریم حالت په یو شکل باندې وي، یعنی سپل کې څه تغییر نه ځي، صرف په دویم حالت کې became کیږي، دغه د او په ځای ای راځي. د اول او دریم حالت سپلنګ کې تغییر نه راځي. big ستر ته وایي، غټ ته وایي، tree ونې ته وایي. نو it will have become a big tree. هغه به یو ستره ونه شوی وي. مثلا موږ تاسو یو بوټی ایښی وي، یو چاته وایي ترڅو چې ته راځې دا به یو غټه ونه شوي، یعنی یو کال وروسته به دا یوه غټه ونه شوي وي. دغسې جملو دپاره موږ تاسو future perfect tense استعمالوو چې په راتلونکي کې به دغه عمل کیږي، یعنی دغه کال چې را رسیږي نو دا به یو یا ته چې را رسیږي دا به یوه ستره ونه شوي وي. نو د دې دپاره موږ تاسو future perfect tense استعمالوو یا راتلونکې مکمل زمانه استعمالوو. دوستان عزیز در این جمله هم میبینیم it will have become a big tree. it فاعل است، will و have فعلای کمکی هستند. become حالت سوم become است که حالت اولی و سومیش عین شکل است، سپلایش مشابه هستند. فقط حالت دومش became میشه که بجای او یک ای میخوره. big که است، big بزرگ را میگه، کلان. tree درخت را میگه. it will have become a big tree. او یک درخت بزرگ شده خواهد بود. یعنی در محاوره ما شما میگیم یک بوته را ماندیم که بسیار خرد است، یکی را میگیم که تا که تو میایی یک درخت بزرگ شده خواهد بود، یا سال آینده این وقت یک درخت بزرگ شده خواهد بود. پس برای این قسم جملات ما شما از کدام زمانه استفاده میکنیم؟ future perfect tense، یعنی زمان آینده کامل از این ما شما استفاده میکنیم. نو دوستانو په دې هیله چې په دې باندې به هم ښه پوه شوي یاستئ. نو راځئ چې یو بل مثال هم وګورو. پس بیاین دوستان عزیز یک مثال دیگر را هم ببینیم. Maria will have cooked it. Maria will have cooked it. Maria will have cooked it. ماریا به هغه پخ کړی وي. ماریا به هغه پخ کړی وي. ماریا او را پخته کرده خواهد بود. ماریا او را پخته کرده خواهد بود.
دوستانو ګورئ دلته ما یو اسم استعمال کړی دی، یعنی اسم په دې خاطر استعمال کړ چې که چیرته مفرد اسم راځي، جمع اسم راځي، هی، شي، ایټ، آی، وی، یو، دی، نو دا چې راځي په دغه ول او هاف کې هیڅ تغییر په دې زمانه کې نه راځي، د ټولو سره ول او هاف استعمالیږي. او دغه کوکډ چې ده د کوک دریم حالت ده چې دلته استعمال شوی ده. مثلا موږ تاسو په عادي جمله کې وایي تر څو چې موږ کور ته ورځو ماریا به هغه پوخ کړی وي، یو چرګ یو څه هم راوړي مخکې نه، وایي چې تر څو کور ته ورسېږو هغې به هغه پوخ کړی وي. نو د دغسې یو جملې دپاره موږ تاسو future perfect tense استعمالوو، یعنی راتلونکې مکمله زمانه موږ تاسو ورته استعمالوو. دوستان عزیز، قسمی که در این جمله میبینین ما یک اسم را استفاده کردیم به نام ماریا. اگر مثلا ما یک اسم داشته باشیم، جمع باشه، دو سه نفر باشه، آی، وی، یو، دی، هی، شی، ایت، هر چیزی که استعمال کنیم هیچ فرق در will و have نمیشه، یعنی will و have همیشه به حالت خود میمانند. و کوکت که هستک حالت سوم کوک هستک که کوک خودش پختن را میگه، کوکت حالت سومش هستک. مثلا ما شما در محاوره میگیم که تا که ما خانه میرسیم ماریا و مرغ پخته کرده باشه. پس به این رقم یک حالت ما شما از کدام زمانه استفاده میکنیم؟ future perfect tense استفاده میکنیم. دوستان عزیز، امیدوار هستم که را درست فهمیده باشین. پس بیاین که حالی را یاد بگیریم که چه قسم در این زمانه ما شما میتونیم یک جمله را سوالیه و منفی کنیم. دوستانو په دې هیله چې په دې به ښه پوه شوي یاستئ، نو راځئ چې د دې زمانې سوالیه او منفي جملې هم زده کړو تر څو وپوهیږو چې په دې زمانه کې موږ تاسو څه رقم سوالیه جملې جوړوو او څه رقم منفي جملې جوړوو. We will have gone home. We will have gone home. We will have gone home. موږ به کور ته تللی یو. دوستانو په فیوچر پرفیکټ ټنس کې که چیرته غواړو دغه جمله موږ تاسو سوالیه کړو، صرف دغه ویل د جملې سر ته راځي او وی ورپسې لیکل کیږي، نوره همغه جمله ده، صرف په آخر کې د سوالیه علامه راځي. مثلا وایي چې we will have gone home، موږ به کور ته تللی یو. که غواړو چې سوالیه یې کړو نو بیا وایي چې will we have gone home، آیا موږ به کور ته تللی یو؟ will we have gone home، آیا موږ به کور ته تللی یو؟ او که چیرته غواړو چې منفي وکړو نو بیا وایو چې we will not have gone home، موږ به کور ته نه یو تللی. په دې ځای کې صرف د will نه وروسته یو not راځي، یعنی د will او د have په منځ کې یو not راځي. نو we will not have gone home، موږ به کور ته نه یو تللی. او یا هم که ستاسو په یاد وي د په فیوچر ټنس کې ما درته ویلي وو د will not په ځای باندې موږ تاسو won't هم ویلی شو. مثلا داسې هم ویلی شو چې we won't have gone home، we won't have gone home، یعنی موږ به کور ته نه یو تللی. دلته دغه will not have gone home او we won't have gone home د دې دواړو یوه معنا ده، یو قسم دي، صرف دغه won't چې ده د will not مخفف ده. دوستان عزیز، در این جمله میبینیم که میگیم we will have gone home، ما خانه رفته خواهیم بود. اگر خواسته باشیم این جمله را سوالیه کنیم پس فقط will را به شروع جمله میاریم و we را بعد از will نمی نویسیم و دیگه همون جمله است، فقط داخلش یک علامه سوالیه استفاده میشه. مثلا we will have gone home، ما خانه رفته خواهیم بود. اگر بخوایم این را سوالیه کنیم میگیم که will we have gone home، آیا ما خانه رفته خواهیم بود. و اگر بخوایم این را منفی کنیم پس میگیم که we will not have gone home، یعنی ما خانه رفته نخواهیم بود. پس در اینجا میبینیم که we will not have gone این منفیش است. در اینجا فقط در بین will و have یک not اضافه میشه که جمله را منفی میکنه. we will not have gone home. امی will not را اگر یادتان باشه در future tense براتان گفته بودیم که این مخففی از این won't است. در اینجا نوشته کردیم اگر بگیم که we will not have gone home میتونیم ما بگیم که we won't have gone home، یعنی به این شکل ما میتونیم که جمله را درست کنیم. Asma will have bought him a cake. Asma will have bought him a cake. Asma will have bought him a cake. دوستانو په دې جمله کې اسما یو اسم استعمال کړی ده will have bought. دا bought د بای دریم حالت ده، یعنی اسما will have bought him a cake، اسما به هغه ته یو کیک اخیستی وي.
که چیرته غواړو دا جمله سوالیه کړو نو وایي چې will اسما have bought him a cake. آیا اسما به هغه ته یو کیک اخیستی وي؟ will اسما have bought him a cake. آیا اسما به هغه ته یو کیک اخیستی وي؟ او که چیرته غواړو چې همدا جمله منفي کړو نو وایي چې اسما will not have bought him a cake. اسما به هغه ته یو کیک نوی اخیستی. یا اسما won't have bought him a cake. اسما به هغه ته یو کیک نوی اخیستی. دغه won't او will not دواړه یو معنا ورکوي. دوستان نهایت عزیز قسمی که در جمله میبینین که میگیم اسما will have bought him a cake. اسما will have bought him a cake. اسما will have bought him a cake. اسما برای او یک کیک خریده خواهد بود. اسما برای او یک کیک خریده خواهد بود. اگر خواسته باشیم همین جمله را سوالیه کنیم پس میگیم که will اسما have bought him a cake. آیا اسما برای او یک کیک خریده خواهد بود؟ سوالیه شد. و اگر بخوایم که همین جمله را منفی کنیم پس میگیم که اسما will not have bought him a cake. اسما برای او یک کیک خریده نخواهد بود. یا اسما won't have bought him a cake. ای won't have و will not یک معنا داره. دوستانو دا هم و future perfect tense په دې هیله چې په دې باندې به ښه پوه شوي یاستئ. اوس د اکسرسایز یا تمرین وخت ده. دغه څو جملې درته لیکم. هیله ده چې هر یوه راته په کامنت کې په سوالیه او منفی بدل کړه. دوستان نهایت عزیز این هم بود future perfect tense. امیدوار هستم که درست فهمیده باشین. حالا برایتان چند جمله می نویسم. امیدوار هستم که این جملات را برایم در کامنت به سوالیه و منفی تبدیل کنین. دوستانو دغه دوه جملې دی هیله ده چې دا په کامنت کې راته په سوالیه او منفی بدل کړه. دوستان نهایت عزیز این دو دانه جمله است که در اینجا من نوشته کردیم. امیدوار هستم که این دو تا را در کامنت برایم به سوالیه و منفی تبدیل کنید. اول We will have written a book. We will have written a book. We will have written a book. مونږ به یو کتاب لیکلی وي. ما یک کتاب را نوشته کرده خواهیم بود. دویم She will have messaged me. She will have messaged me. She will have messaged me. هغې به ما ته پیغام کړی وي. او برایم پیام کرده خواهد بود. دوستانو هیله ده چې په دې دواړو جملو باندې هم پوه شوي یاستئ. نو دا راته په کامنت کې په سوالیه او منفي بدل کړئ. دوستانو بیا هم که څه پوښتنه یا سوال چې لرئ نو کولی شئ چې په کامنت کې په خپلې پوښتنې راسره شریکې کړئ ترڅو زه وکولی شم چې تاسو ورباندې لا ښه وپویم. دوستان نهایت عزیز اگر باز هم سوال داشته باشین امیدوار هستم که در کامنت برایم سوالایتان بنویسین تا ما بتوانم جوابتان را پاسخ بدم. ستاسو له توجه څخه نړۍ مننه. په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي. قدرمنو هیوادوالو د ویډیو لایک او شیر مو هیر نشي او زموږ د یوټیوب چینل هم در سره سابسکرایب کړئ. مننه. تشکر از توجه شما عزیزان. با امید اینکه ویدیو قابل پسند شما قرار گرفته باشد. هموطنان عزیز لطفاً لایک و شیر این ویدیو را فراموش نکنید و چینل یوتیوب ما را نیز سابسکرایب کنید. تشکر. ژوندی دوی افغانستان. زنده باد افغانستان.